نیمه خال هر چا پاتی دا دنیا نیمه خال هر چا پاتی دا دنیا بندگی وکړه انسان دا الله نیمه خال هر چا پاتی دا دنیا نیمه خال هر چا پاتی دا دنیا مټای وخښت نن دا خښت الله د یو څورز ملمې له نړۍ نه روان تر قیامت ژوندی نه رحم وکړه لږ په ځان د خدای در ته غاړه کېږده لاره پرېږده د شیطان چې د تور لحد بندي شي بیا به ډېر وعلیکم السلام ستړې مه شي مورې څه حالات دي مورې اختر خو هم دی او څه کوم اختر ته هم شیان اخیستي دي سودا موده په څه شي به واخلو نشته یو څه هېڅ څه به نشته هغه خاوند او زوی مې دواړه شهیدان شوي دي او خواښ یې نور په یو کاله کې ناست دي نور بس الله هم شته او اختر ته خو موږ درته دغه جامې راوړې ماشومانو له دغه ماشومانو ته ورکړه ډېر ډېر دعاګانې کړه او دغه مټۍ ډېره صحیح ده ډېر ډېر دعاګانې کړه مورې خال هر چا پاتی دا دنیا نیمه خال هر چا پاتی دا دنیا سلام علیکم عبدالله څنګه یې جوړې په خیر یې ښې څه حالات دي کلمې شي وکړې که نه راشه کلمې شي وکړې که نه راشه ته هم راشه نور څه شو بس یو دانه لتلیا کنډو کلی دلته چې لږ زنګ راوالې ولګه بوره مې لا اخیستې ښه بله ورځ په اختر هم دی سبا بله ورځ څه حالات یاره ته یقین وکړه چې یو جوړ جامې راله چا کړي او راته ویل پیسې به یې خپله خلاصې کړي په خدای چې هغه هم په اوس هم په حیات څه پرتې دي او نور که چا یو چڼه اخیستي یې یو چنغوزي اخیستی زما دې غاړه بند دی والله کې د یو شي نو د یو شي د رقم روریه نه لګي او نه راته ولا کې چا شی راکړی چې پې ویخلو نوم څه اراده شته او بس د غریبۍ ورځې او شپې دي او الله دې رحم وکړه دغه دا دي ماشومانو جامې صحیح شو بس خیر وي چې بس الله دې قدرمند دا واخله دا ونیسه او دا شو مټۍ صحیح ده یوه نیمه کیلو مټۍ شوه او جامې څو روپۍ دي جامو ولا شروع بس 500 روپۍ که شپږ سوه پاتی دا دنیا نیمه خال هر چا پاتی دا دنیا 500 افغانۍ دي او 500 کلدار دي صحیح شو زه دعاګانې کړه ټولو خلکو هغه مرسته کوونکي چې مخکې مرستې در سره کړې هغو ټولو ته دعاګانې کړه دا مټۍ ورغونډ زه خوشحاله شم په چا مخانده او مپورې کوه خیر یې ښه یې کراري د الله وبخښه څنګه اختر خو هم را روان دی اختر ته حالات څنګه دي څه نشته شیان دې نه دي راوړي ماشومانو ته جامې او هېڅ مټیانې یو شی دې نه راوړي دا به څه کېږي سبا نه بله ورځ اختر دی امید لرئ چې څه وشي نو بس امید مخامخا لرو چې څه کېږي چې الله پاک کوي کار څنګه څنګه موږ هیڅ نشو بندگی وکړه انسان د الله نیمه خال ډېره دعاګانې کړه له مخه د خش بندگی وکړه انسان د